بسم الله الرحمن الرحیم. د هغې نیټې څخه چې د حقوقو عمومي ریاست د سترې محکمې تر چتر لاندې کار پیل کړی دی، په سلګونه زره دوسیو عرایضو ته په ښه توګه باندې رسېدنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت ستره محکمه تل هڅه کوي چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې د اسلامي شریعت او نافذه قوانینو پر بنسټ الهي عدالت تأمین کړي، حقدار ته وسپاري، د خلکو د حقونو ساتنه وکړي، د ظلم مخنیوی او د هیوادوالو دوسیو قضیو ته پر وخت باندې رسېدنه وکړي. د سترې محکمې حقوقو عمومي ریاست د سترې محکمې تر چتر لاندې د کار د پیل راپدې خوا د 1440 هجري قمري کال د 3 روبي تر پایه څه باندې 233,000 حقوقي موضوعات د سولې له لارې حل او فصل کړي دي. یا د ریاست د سترې محکمې تر چتر لاندې د فعالیت له پیل څخه د 1440 هجري قمري کال تر پایه 1,62,922 حقوقي موضوعات د سولې او منځګړیتوب له لارې حل او فصل کړي دي. د یادونې وړ ده چې د حقوقو عمومي ریاست د 1440 هجري قمري کال په لومړیو 3 روبو کې هم 65,404 حقوقي موضوعات د جانبینو په رضایت د سولې له لارې حل او فصل کړي دي.